آریان په یورپ کې دی کنه آریان قسم دې صرف مسکال وته کوم چې دله پیسې وسی درکې زه تلاړ آریان خو د ما نه خپې جانې نور خو په آریان او آریان پیژنم ولې نه پیژنم ستا خبر چې 15000 یورو وته وایم چې 15000 ولا ورکه 15000 هم درکې ا دومره زدي انسان دی دومره زدي الګ دی بل ورځ مې وته ویل مال د ساده لمبر دغه ځای لمبر راولېګ لمبر مې ورولېګ 2000 روپۍ زلوړې موبایل ته کړه دومره زدي انسان دی ما وته چا موبایل ته تا موبایل ته زما موبایل ته ما ته ویل د دې ځنه مې پیسې چې و مې کته هغه دې موبایل باندې دا دی نه دې موبایل نه چلوم دې موبایل باندې میسج رال چې و مې کته 2000 روپۍ وي پکې بیا ما ویل دا کار زما نه دی دا د کار دی چې ټرینګ مې پسې وکړو مال دې ته څه لا پیسې رالېږي دا خو ټیلینار لمبر دی پیسې خو خوري دا میرات زه خو پیسې ځکه نه ورچوم ما ته ویل بس نیټ پې پرې کوه ما نیټ داسې هم پرې کوم زه چې دلته ناست یم زما نیټ پرې نو او خینه چې د شپږو کالو نه ما سره ملګری دی زه خو وایم چې ته یورپ نه هم پسې واوړې چې ستا پیدا یې پکې خو دا چې ګوره دا ډوک بوک باندې مه غلطېږه دا دوکي دي ګوره نه زه کوم لیګل طریقې سره بدم په پټه باندې نه نشي تللی په لیګل باندې صرف امریکې ته تللی شي اوس ما خلک اړوی شي اوس یوه ښځه ده ما پسې نښتې ده وایي ما سره لاړ شه ما ورته ویل ته به ما څنګه اړی وایي زه به تا په ډرایورۍ کې راولم ورته وبوایم زه به خپل کاغذونه جمع کړم چې زما ډرایور ته ضرورت دی زه دې داسې راوستی شم ما ویل بس ټیک ده خو زه نه ځم زما مړ کم زه نه ځم امریکې ته خدای مې دې په دې خپل وطن ثواب وکړي دا کم خلک چې پکې دی د افغانستان او د پاکستان کم خلک چې پکې دی دا کافي دي د هغو غریبانانو خو څه شته چې ونه نو ګزاره یې نه کېده ځکه لاړ یورپ ته تنګ شو او موږ هم د قطن کېدو له طرف له روانې خو الله دې پکې خیر واچوي یورپ ته نه چې موږ به پسې د غنم واوړو آخري دنیا سر کې به ناستې تیاره به بس نور به نن ورکاري دا تاته چا ویلي دي چې پاکستانیان نشي تللی پاکستانی سړی دی که نه پاکستانی سړی تلی شي بلکل تلی شي بزنس کس تلی شي هر ځای ته ګرځېدی شي چې اوس بزنس کوي زه به تا ته اوس یو لنډ مثال درکړم لکه اوس ما سره خطاب شو د هغه بزنس دی خپل اوس به زه تا ته لنډ مثال درکوم احمد شو هغه بزنس کې دی پوه شولې د هغه اکاونټ کې 24 ګنټې پورته د $1,00,000 نه پورته پیسې صفا خبره زه تا کوم اوس داسې کس شو زه خو دومره نه پوهېږم خیر بخښنه غواړم که غلط شم اوس داسې کس شو چې ګړی مړی خرڅوي ده دغه نامې ده څښه نامې ده رحمان په شانتې کس شو پاکستانی دی که نه په هر وطن هغه آزاد دی هر وطن ته هغه تلی شي افغانستان والا ده رحمان ګړی چې خرڅوي پاکستانی دی رحمان افغانی نه دی نه افغانستان ده پاکستانی دی ما نه تپوس کوه که نه زه پیژنم هغه تلی شي داسې چې ته اوس ځې که نه او ستا دا مطلب چې زه به لاړه شم هلته به پټه شم بس مزدوري به ځان له کوم داسې سړی به په کښتو کې ځي په لا غټو لانجو کې به ځي دې ځای نه ترکي نه بیا بل ځای ته په دې ملکونو به اوړي داسې سړی تلی شي او پاکستاني سړي ته ما ته اریان وویل چې پاکستاني سړي ته ګور اریان ما ته 24 ګنټې په ایمو ګړېږي په واټساپ راسګړېږي اریان ما ته وویل چې پاکستاني سړي ته تکلیف داسې که نه چې هغو ته ډایرکټ و چې ستاسو ملک خو ټیک دی تاسو ولې راځئ تاسو اوس پاکستانی شناختي کاډې که نه ته ورته ووایه چې زه پاکستانی یم بوس اوس خای به یې درنه جوړه کړي صفا مې څه لګڼئ په وانو او ډایرکټ دې راوټ کوي ډایرکټ چې کوم ځای نه ډایرکټ دې راوټ کوي زه تا ته یو خبره وکړم شیشه وټکوئ دوستانو شیشه وټکوئ زړګو افغانی سړی ما ته ویلې اریان ما ته وویل چې زه څه ټیمې تللم که نه نو زه د یو ملک نه لکه زه اوس په ترکي کې یم او سعودیا نه اوښتی یم نو ترکي نه بیا سعودیا ته راواړولم سعودیا کې بیا بېرته پرېښودم دغه تکلیف بیا راکو لکه 2-3 ځلې زه کراس شوی یم ما ته یې ویل چې لکه ملک ته به واوښتم زه بیا راواړولم د هغو ته څه پرابلم داسې ډېر نشته اوس ورته ډېر دی که نه افغانیانو ته هم الله دې آباد لري خو هغو ته څه پرابلم نشته ځکه چې د هغو وایي چې هغو ته وایي چې هغه راځي په اصل کې هغه راځي په پناهګزینو کې مطلب لکه زه اوس یو ملک نه پناه غواړم داسې پناه کې راځي لکه مطلب داسې اوښتی شي لکه څنګه چې ماجر یو ملک ته بل ملک ته اوښتی شي داسې دي هغو ته دومره څه نشته پاکستانی سړی چې ګیر کې د بوسو څخه یې جوړوي دا ما نه تپوس کوه
زه 24 غنټې د اریان څخه ګرځم په یورپ کې دی خیر ته پاته ده او چې داسې زی اوس مطلب لکه ته وای چې زه په جاز کې اوړم په جاز کې زی نو اب پورا تصدیق د تا نه کوي ته ولې زی څه کار دی ولې چاله زی پورا والله ستا په شانتې ښځه خو په هغه دغه کې هغه دغه ورته وایي که چې هغې کې هم غلطېږي چې ما سره سم نیم د افغانستان کسان چې دي د په امریکې یورپ بلجیم کاناډا دې ځایونو کې دي هغو ما سره په واتساپ ګړېږي هغو ما ته صفا خبرې کوي او وای نه ایزه شته نه څه شته هېڅ هم نشته داسې د بزنس کس کولاوي هغه ته الریډي ګوړ دنیا ته پته چې دا بزنس لا روان دی مطلب لکه کار لا روان دی مطلب څه کار دی زما په شانتې خوشاټنګ او ستا په شانتې خوشاټنګ نه ده کولاو سیده خبره درته کوم نه زمونږ د مینوال ته وګورئ هغه ډبل ټیپ هم ترکی کو کوئی مشکل نہیں ہے ترکی ته خو مشکل نشته ترکی ته خو اوړی او خدای شي ترکی نه به بیا داسې اوړي په ملکونو به اوړی شپږ اووه میاشتو کې به ته راسي امریکې ته یا مطلب ترکی ته هم درنه دوبۍ کې سټیټمنټ غواړي ترکی ته هم چې ځم که نه نو ماله سټیټمنټ غواړي که نه کم ما سټیټمنټ درنه غواړي که نه نو چې زه د دوبۍ نه وځم موږ نه دلته سټیټمنټ غواړي او یورپ ته هم سټیټمنټ غواړي اوس یو افغانی د ملګری مې دی هلته سعودیه کې دی هغه ټریلا ده هغه تقریبا څه الله دې په نصیب کې تقریبا څه 10 ګاډي دي ټول نوي ګاډي دي ټریلي دي پوه شوې هغه ما ته وویل قسم یې راته وخوړ ویل دې ځای نه لاړ شه عزت دې په ما ده پیسې دې په ما دي هر څه دي په ما دي ویل دا ګاډی دی 18 ماډل 2018 ویل دا ګاډی دی ما ورته ویل ډیپټي به مې څه ویل ډیپټي به د دې ځای نه جده دمام ریاض دبی دې ملکونو ته به ځې ما ته ویل شیشه ټکوئ که نه قربان خو ته تللی شې ترکي ته هر ځای ته تللی شې خو ته چې کم خبرې کوې که نه دا ګورې هسې خوبونه یې لیدل دي او که تا څوک غلطۍ صفا دې پوه کړم دا د یعنې لایف کې دې پوه کړم نه پیسې رانه نه غواړي تا د دې ځای نه به پرېږدي په دغه کې به دې پرېږدي په عمان بارډر کې وایي به دا امریکا ده پوه شوې او ستا خبره هم صحیح ده نو زندګۍ کې ګوره ما ته پلار یو نصیحت کړی زندګۍ کې هغه ویلی چې خپل اعتبار دومره جوړ کړه که نه چې خلک د کور کې کښېنوي پوه ته به ویل په چا اعتبار نه کوې نو دغه مثال مې دله درکړو چې ګوره دې ځایونو ته تلن شوه یا هغه ځای ته ځمه دې ځای ته ځمه دا ډېر سخت کارونه دي دا ډېر او بلکې هغه سړي پیسې رانه وتښتولې هغه څه وه هغه موږ به چې ما او د علي چې به ویډیوګانې ورسره جوړولې دوبۍ ویزه مې ختمه وه هغې مې رینیو کوله وایي پیسې راکړه زه درې لګوم او خپلې پیسې رانه واخېستې پاکستان کې پې ناستې زما دویمه میاشته کاغذونه راسره نشته ویزه مې نشته یعنې زه درته خپل هغه ښیم تکبر کورونه مې د الله پاک سوری مو ساتي که نه نه زه درته خپله علاقه ښیم خپله مننه دا اینې دا بیره دا بوټی اینې دغه نه دی رشته دا دی اینې دا برید دی ګورې دا برید داسې سیده تلی په دې غره په دې سر کوشوی بیا د غره سر نه دغه پټی دی اینې دغه پټي نه هغه بوټي به راته کار یا نري نري صبر وکړه زه یې درته هغه کړم زوم کړم هغه پلوسې دي اینې بوټي دي اورېږه څوک ښځې مزې پکې نه دا دغه بوټو باندې داسې تاو کړه اینې هغه بوټي به تا ته کار یا نري نري د هغې نه ونیسه د هغه زمونږ کورونه دي ورېږه زه تا ته وښیم زه د کورونو نه دومره لرې راغلی یم یو منټ را زوم یې کړم درته که اینې دغه کار چې الله علاقه ده پوه شوې او زما علاقه ده خپل پټی مې دی خپله ځمکه مې ده خپل هر څه مې دي الحمدلله خو زه تا ته دا ویم که نه چې اعتبار نه دی اعتبار نن سبا داسې وخت دی که نه زړګا اعتبار به ګوره بیخي په چا نه کوي اوس یوه ښځه به مړه هغه کریمان او دا شیمپوانو ویډیوګانې چې موږ جوړولې هغه خو ما له دومره سته نه ووهلله چې یو میاشت مې په ژړا تېره کړله دومره دوکۍ راکړله پلار بچی او د پلار یې نه رو پلار یې په خانه غوڅه کړې ده ډېر یې ښه وکړل
ها ولې څه مطلب ولې چې شي تا پې ویزې ولې راته لګوله کنه نو زه په بلا وله مړ هغه په خپله په دوبۍ کې ټوله ورځ د کریم خلکو پورې راکاږي او تاله به یې زه هغه ولګوي هغه راسره دومره غټه دوکه وکړله قسم دی زه تا ته ګوره زه تا ته دا خبره کوم که نه نور مې لنډه اوږده باندې نه پوهېږم نه څه سي زه تا ته دا خبره کوم کم سړی چې تا ته ډوزې ولي که نه کله هم کار نشي کوی کم سړی چې غلی لکه اوس خطاب به زه تا ته واچوم خطاب خو ما نه ښه پېژنې دوه رنګونه یې راته کړي یو یې ویل موبایل د لالم بل یې ویل چاله یې ورکړم پوه شو د 6,000 روپو موبایل یې رالېږلی الله دې آباد دري بله خبره دا ده که نه چې د افغانستان نه یې ماته رنګ کړی شکیله څه شی دې په کار یې دې ځانه څه شی در ولېږم او وس یې راباندې کړی ما نه خطاب وروره زه خپله کلي ته روان یم په چوټۍ هېڅ مې هم نه کم سړی چې تا سره ملګرتیا کوي که نه هغه تا ته ډوزې نه ولي چې ته راشي تا ته ووایي چې ماله ویډیوګانې جوړې کړه ماله دوکان مشهور کړه ماله دا شی مشهور کړه تاله کار کوي ما تا ته اوسه پورې ډوزې ایستلې دي ما تا ته ویل چې زه کوم بس کوم هم خپل واس مې کړی دی ښه مې کړی دی ښه مې اوس یوه جینۍ ده ما راوستله لایف ته ما ورته وویل ما چې یاره بس هغې ما ته ډېر داسې یو مجبوري بیان کړم چې مشکل نشته الله دې خیر وکړي زه به درڅه وکړم څومره پورې مې زور یا به درڅه وکړم مشهورتیا ده مشهورېږي او زر پېرې مشهوره شه بیا خو ما ورته وویل ما چې دا زما ایډیا لې دا به درله درکړم په دې کې ګرځه پوه شوې زه یې نه چلوم مال زما څه ضرورت ورته نشته الحمدلله نه ویل هغه چل دی او دا چل دی زه مجبور یم مال بس الله دې خیر وکړه هغه ښځه په ترکي کې پاتې کېږي بوډۍ ښځه ده ستا په شانتې ده لکه ځان ته دې ګوره هغه جینۍ ما لایف له راوستله زړګانو یو بل کس و هغه ورته 3 شعرونه ویشتل په مخ کس ما ملګری هم دی نو ما ورته وویل چې ګوره ته ښځه ذاتې په دې خلکو مه غلطېږه که نه لکه دا خلک داسې دي دا باندې مه غلطېږه زما په مخ کې هغې ورته هغه هلک ورته 3 شعرونه ویشتل زما په مخ کې پوه شوې ما ورته ویل په دې خلکو مه غلطېږه نو دا د کافر بچی تلې ده او خپل آیډي نه ده خپل آیډي هماغه هلک له ورکړې چې ماله دا پیسې راوباسه بیا یې ماله راولېږه پوه شوې نو هغه د نر بچي پته نشته چې څه چله یې اوسه کړی خو د دې جینۍ آیډي چې ده هغه په دغه کې چلیږي 22 ده که 23 کې ګفټر کې چلیږي پوه شوې 23 24 کې لکه ما خپل ځاني خلکو ته ګفټینګ کړی نو زما هغه 21 ته رسېدلی 22 23 کې هغه جینۍ ګفټینګ چلیږي نو چې جینۍ ته ما وویل چې پیسې او نو ویې ویل چې یاره پیسې پلان دی ډینګ دی هغه دی دغه دی پلان دی پس مال دا صحیح ده الله دې خیر وکړي بله ورځ یې هغه جینۍ ماله راله ګوره زه تا ته اوس هغه ښیم دومره کمقل خلک هم شته جینۍ ماله راله ما ته یې وویل چې شکیله ته داسې کار وکړه چې دې هلک پسې ویډیو وکړه پوه شوې د هلک پسې ویډیو وکړه ما نه پیسې والې او درته ووایه چې ستا داسې او ستا هغسې نو ما ورته ویل چې ګوره پیسې د ما نه دي والي د تا نه نه دي والي تا په خپله پیسې ورکړي دي یو سړی و یو خان و یو سیټ سره نوکر و مننه زړګو 4 ګلونه ولې و یو سیټ سره نوکر و نو سیټ ته یې وویلې چې هغه سیټ په واسکټ کې تقریبا څه 15,000 شپږ 10,000 روپۍ پرتې وي که نه نو یا سیټ ته یې وویلې چې یاره دا واسکټ دی چې ته سایډ له کېږده مخامخ یې دې موږي ته مه اچوه نو یا سیټ ورته وویلې چې دا واسکټ موږي ته مه اچو چې ته سایډ له کېږده پیسې دې پکې ویل چې هغه ورته وویلې چې یاره پیسې دې پکې خو زما پیسې دې سیټ ورته وویلې چې ته خو ما سره نوکر یو ته یو زه یم په دې کور کې نور خو څوک نشته نور به څوک مانه غلا وکړي ته خو غل نه یې هغه نوکر ته یې وویل ویل هغه ورته وویل چې زه غل نه یم خو دا پیسې مې غل کوي پیسې سایډ لکه اوس یې شوړه کوم نو زه تا ته وایم مطلب مې دله دا درکو چې هغه جینۍ نه هغه هلک ورته ګفټینګ وکړو واپس هغې آیډي ورکړله د آیډۍ نه یې وله خپلې آیډۍ ته ګفټینګ وکړو که خپله یې پیسې راویستې بلاک ته یې وغورځوله جینۍ نن هم په بلاک کې د هغه څه پرته ده ته ډېره زر دوکه کېږي او ښځه خو چې څه وایي چې دا شی په دې مخ نه وی که نه نو بل څه به یې خوړلی خو بیتې ورځي ښځه ډېر زر دوکه کېږي